د قرآن کریم د ترجمې یوسل او درویشتم درس او د سورة النساء وڅلوېښتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای یا ایها الذین، ای هاغو کسانو، اوتو چې ورکول شوی دی هغوی ته الکتاب کتاب، یعنی ای د کتاب خاوندانو، آمینو ایمان راوړئ، بما په هغه قرآن باندې نزلنا چې نازل کړی دی مونږ، مصدقا چې تصدیق کوونکی دی، لما د هغه تورات او انجیل د پاره، معکم چې ستاسو سره دي، من قبل مخکې د دې، یعنی مخکې د دې نه ایمان راوړئ چې ان چې نطمسه مونږ محوه کړو وجوهن څه مخونه، فنردها او بیا واړوو دغه مخونه، علی ادبارها خپلو شاګانو ته، او یا نلعنهم مونږ لعنت وکو په دوی، کما لکه څنګه چې لعنا مونږ لعنت کړی وو اصحاب په خاوندانو السبت د خالی، یعنی د شنبې د ورځې، د چا چې وجودونه مسخه او شادیګان تی جوړ شوي وو، وجودونه مسخه شوي وو خو عقلونو یې کار کولو، یو بل ته به کتل، یو بل پیژندل او جړل به، 3 ورځې ژوندي وو او بیا مړه شو. وکانا او دی امر الله حکم د الله تعالی مفعولا کیدونکی، ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نبخی ای یشرک شرک کول، به د هغه جل جلاله سره، ویغفر او هغه جل جلاله بخی ما هغه گناهونه دون ذالک چې علاوه د شرک ندی، لمن یشاء چاته چې هغه جل جلاله وغواړي، یعنی د چا اعمال چې د الله تعالی په عدالت کې د بخښنې مستحق شي او د الله تعالی انصاف او عدالت ور باندې د بخښنې فیصله وکړي، نو الله تعالی یې بخي. ومن او څوک یشرک چې شریک نیسی بالله د الله تعالی سره، فقد نو یقینا افترا هغه وتړل دروغ او تهمت په الله تعالی، اثمن د ګناه، عظیمن ډېرې غټې، یعنی د الله تعالی سره
بل څوک شریکول یا الله تعالی ته د زوی، لور او ښځې ثابتول دا په الله تعالی باندې لوی دروغ او تهمت ویل او ډیره لویه عظیمه ګناه ده چې د الله په نزد د بخښلو وړ نه ده. او فرمایي الم ترا آیا تا ندی کتلی الی الذین هغو خلکو ته یزکون چې پاکوي هغوی انفسهم خپل ځانونه خلکو ته، یعنی خلکو ته ځانونه نیکان، د الله دوستان، جنتیان او بشر دوستان معرفي کوي، خو حقیقت داسې نه وي، بلکې الله تعالی یزکی پاکوي من یشاء چاته چې هغه جل جلاله وغواړي، یعنی څوک چې د الله تعالی رضا حاصل کی نو الله تعالی ورته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي او د نیکو اعمالو په واسطه پاکوي. او دا په ظاهره پاک نیکان او د بشر دوستان او په باطن کې ناپاک بدان او د بشر دښمنان لا یظلمون په دوی به ظلم نه کیږي فتیله د کجوري د نری تار په اندازه، یعنی د الله تعالی د خوا نه به په دوی باندې د کجوري د نری تار په اندازه هم ظلم نه کیږي مګر د دوی د کفر او منافقت جزا به ورکوي. انظر او فرمای انظر ته وګوره کیفه چې څنګه یفترون هغوی جوړوي علی الله په الله تعالی باندې الکذبه دروغ، یعنی یهود وایي عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی، نصارا وایي عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، مشرکان بوتان د الله تعالی دوستان او شریکان ګڼي. او نو د دوی د عذاب او جهنم د مستحق کېدلو د پاره کافی ده بس ده بهی دغه اثمن یوه ګناه مبینن ښکاره، یعنی د دې د پاره چې دوی د جهنم مستحق شي بس دغه یوه ګناه ورته کافي ده چې جهنم ته بوزي چې هغه په الله تعالی باندې دروغ ویل دي. الم ترا آیا تا ندی کتلی الی الذین هغو خلکو ته اوتو چې هغوی ته ورکول شوې ده نصیبا یوه برخه من الکتاب د کتاب د علم څخه، یعنی د تورات د علم څخه، نو سره د دې چې دوی د تورات د علم په اساس په دې ښه پوهیږي چې اسلام حق او شرک او کفر باطل دی، خو قصدن د پوهې سره دوی یؤمنون ایمان راوړي بالجبتې په بت و طاغوت او په شیطان، یعنی په بوتانو او په شیطانانو باندې ایمان راوړي او د مسلمانانو په مقابل کې د مشرکانو او ملحدینو طرفداري کوي. ویقولون او وایي للذین هغو خلکو ته کفرو چې کافران دي،
یعنی مشرکان او ملحدین دي، نو هغوی ته وایي هؤلاء چې هم دوی یعنی کافران اهدا په ډیره ښه او سمه لاره روان دي من الذین د هغو خلکو د لارې نه آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی سبیله یعنی د قرآن په لاره یعنی دوی همیشه د مسلمانانو په مقابل کې د ملحدینو او مشرکانو سره اتحاد کوي او ورته وایي چې د مسلمانانو د لارې څخه د دوی لاره ښه ده اولئک دغه الذین هغه خلک دي لعنهم چې په هغوی لعنت کړی دی الله تعالی ومن او په چا چې یلعنی لعنت وکړي الله تعالی فلن تجد نو ته به هیڅ کله پیدا نکي له هغه ته نصیرا کومک کوونکی آیا لهم شته دی دغو یهودیانو ته نصیب څه برخه من الملک د بادشاهۍ دا استفهام انکاری دی یعنی یهودیانو ته د بادشاهۍ هیڅ برخه نشته دی او که چیرته په بادشاهۍ او اقتدار کې برخه ورکول شي فاذن نو د بادشاهۍ او قدرت په وخت کې به لا یؤتون دوی نه ورکوي الناس نورو انسانانو ته نقیرا د یو نقیر یعنی د کجوري په زړي چې کم داغ وي د هغې په اندازه فایده به هم نورو انسانانو ته دوی نه ورکوي یا بلکې یحسدون دوی حسد کوي الناس د نورو انسانانو سره علا په ما هغه څه آتاهم چې ورکړي هغوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه فقد او بېشکه آتینا ورکړی مونږ اولاد ابراهیم د ابراهیم علیه السلام ته کتاب یعنی زبور تورات انجیل او قرآن کریم والحکمت او حکمت یعنی شریعت و آتیناهم او ورکړی دی مونږ دوی ته د ابراهیم علیه السلام اولاد ته ملکن سلطنت یعنی پادشاهی عظیما ډیره لویه مثلا یوسف علیه السلام داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته الله تعالی لوی سلطنتونه ورکړي لوی پادشاهی نو دوی یعنی یهود چې په دې سوځي چې پیغمبري زمونږ میراث دی نو اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام عیسی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم دا خو ټول د ابراهیم علیه السلام اولاده ده نو د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه خو نبوت نه دی وتلی فمنهم نو ځینې د دغو یهودو من هغه څوک دي آمنه چې ایمان راوړو به
په هغه صلی الله علیه وسلم باندې لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه ومنهم او ځینې د دغو یهودیانو نه من هغه څوک دي صده چې مخې واړولو عنه د هغه صلی الله علیه وسلم نه یعنی ایمان را نوړو و او دې کافرانو ته د جزا ورکولو دپاره کفا کافي دی بس دی بجهنم جهنم سعیرا چې لمبې وهونکی او سوځونکی دی وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.